سلامونه دوستانو، ستړي مشي. انجینر حمید الله په موبایل کې څه مشکل ده؟ څه مشکل ده؟ واتس اپ کې نوټیفیکیشن غږ نه راوباسي. زنګ چې راځي غږ نه راوځي او که نه یوازې میسج چې راشي نوټیفیکیشن غږ نه وباسي. نه وباسي، یوازې میسج. یوازې میسج. نو دوستان، نن غواړم تاسو ته دغه ټریک در وښیم چې کله تاسو له دې ستونزې سره مخ شئ نو څنګه به یې حل کوئ. تاسو به لومړی خپل واتس اپ را پرانیزئ. صحیح ده؟ واتس اپ مو چې کله را پرانیزه، تاسو به چې وکړئ دا پورته د 3 ډاټس چې دلته وي دې باندې به کلیک وکړئ. سیټینګز ته به راشئ، بیا به دلته څه وکړئ، نوټیفیکیشن بار ته به راشئ. دلته به تاسو نور څه نه کوئ، پورته هغه 3 ټکو باندې به بیا څه کوئ، کلیک کوئ دلته ریسیټ نوټیفیکیشن سیټینګز. دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړ دلته به دا ریسیټ کوي. دا چې کله تاسو ریسیټ کړئ دا برنامه به تاسو بیرته کلوز کړئ یا دا تاسو به چې وکړئ ډایرکټ به راشئ خپل د موبایل سیټینګز ته. موبایل سیټینګ ته چې کله راغلی تاسو به دلته نوټیفیکیشنز ته به راشئ. نوټیفیکیشنز کې به تاسو اپ نوټیفیکیشنز ته راشئ. صحیح ده؟ دلته چې راغلی دلته به تاسو هغه ټول انسټال کړي اپلیکیشن یې درته راشي کوم چې تاسو ترېنه ګټه اخلئ. دلته به تاسو څه انتخاب کړئ، خپل واتس اپ به را پیدا کړئ. ګورئ دلته واتس اپ ته دا ګوره نوټیفیکیشن چې ده الاو نه ده، دا به تاسو الاو کوئ. بیا به په دې باندې به بیا هم کلیک وکړئ. دلته به راشئ تاسو الاو ساوند اینڈ وایبریشن دلته لیکلی دی. صحیح ده؟ نو تاسو که دا الاو نه وي تاسو به دا دلته څه کړئ، الاو به یې کوئ. دلته نوټیفیکیشن کټګریز دي، دلته به هم تاسو راشئ. کټګریز ته چې راغلی دلته ټولې برخې شته دي. پوه شوئ؟ دا ټولې باید آن اوسیږي. که چیرې دا آن نه وي نو تاسو بیا هم دغسې څه مشکل وي چې یا به زنګ پر مهال باندې تاسو ته دغه هغه کار نه کوي چې تاسو ته زنګ راځي، سایلنس به وي. نو تاسو دغه ټولې برخې باید یوه یوه چک کړئ چې دا ټیک دي او که نه، یعنې چالانه دي او که خاموشه دي. نو تاسو به دا ټول څه کړئ، چالانه به یې کړئ، الاو نوټیفیکیشن. ګورئ دغه رقم کو تاسو به دا الاو کوئ چې چالانه سي. یا که د میسج نوټیفیکیشن داسې و تاسو به دا ټول آن به یې کوئ. نو انشاءالله تعالی ستاسو دغه ستونزه به څه شي، حل شي. اوس زه به دته یو میسج پرېږدم چې زنګ ورځي که نه، غږ وکاږي او که نه، نو دا به همدلته تاسو ته ټیسټ کړم. اول خو به زنګ او اوس به میسج پرېږدو. سلامونه. صحیح شو؟ مشکل حل شو؟ صحیح شو؟ نو د دې ډول ښکلو ویډیوګانو لپاره بریال ټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له موږ څخه د ملاتړ لپاره ویډیوګانې لایک، کمنټ کړئ او خپل نظر مو په کمنټ کې راته شریک کړئ. چې هر ستونزې سره تاسو مخ یاستئ په کمنټ کې راته ولیکئ. انشاءالله تعالی د هغه حل لپاره به تاسو ته ویډیو جوړوم انشاءالله تعالی.